دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ د فیسبوک اکاونټ یا آی ډي موقتی ډول یو څه وخت دپاره څنګه کولی شو چې یو څه وخت دپاره خپل فیسبوک آی ډي یا اکاونټ غیر فعاله وساتو. تاسې لومړی په فیسبوک باندې کلیک وکړئ او بیا به په دې ځای کلیک وکړئ. کلیک کول نه وروسته به سیټینګز اینډ پرایویسي او بیا په سیټینګز اینډ پرایویسي کې سیټینګز ته به ولاړ شو. هغې نه وروسته به پرسنل ډیټیلز باندې کلیک وکړو او دلته اکاونټ سیټینګز کې پرسنل ډیټیلز باندې به کلیک وکړو. دلته تاسې وینئ 4 آپشنه دي: کانټیکټ انفو، برثډے، آیډنټیټي کنفرمیشن، اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول. نو موږ به په دې وروستي آپشن باندې کلیک وکړو، اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول باندې. دې باندې چې مو کلیک وکړو یو میمورلایزیشن دی، دوم یې ډي اکټیویشن او ډیلیشن. نو موږ به په دې دوم آپشن باندې کلیک وکړو او بیا به په دې پروفایل باندې چې مو کلیک وکړو دلته تاسې وینئ چې لیکلي دي ډي اکټیویټینګ او ډیلیټینګ یور فیسبوک اکاونټ، غیر فعالول او یا بیخي له منځه وړل د خپل د فیسبوک حساب یا اکاونټ. نو لومړنی آپشن په دې کې ډي اکټیویټ اکاونټ. دې نه مخکې مو هم دوستانو یو ویډیو مې جوړه کړې وه چې څنګه خپل فیسبوک آی ډي یا اکاونټ له منځه یوسو یا ډیلیټ کړو. هغه هم په یوټیوب چینل کې شته ده. که تاسې غوښتل چې ووینئ زه به بیا هم دغه ویډیو سره په لینک کې اټیچ کړم، ورسره وصل وکړم. که غوښتل مو هغه هم تاسې لیدلی شي. نو فعلا موږ دغه لومړني آپشن باندې کلیک کوو، ډي اکټیویټ اکاونټ. ډي اکټیویټ اکاونټ دا یو لکه څنګه چې مې په پیل کې وویلې چې دا موقتي ډول وي، یعنی کولی شي تاسې بیرته فعاله کړئ یا اکټیویټ کړئ. نو موږ په دې باندې تیار دلته دغه آپشن تیار همدې ځای کې دی، لومړنی آپشن دی. نو موږ په کنټینیو باندې کلیک کوو. کلیک چې مو وکړه نو دلته لیکلي دي که تاسې خپل فیسبوک آی ډي یا اکاونټ غیر فعالوئ هغه سره بس تاسې مثلا دغه صفحې چې دي فیسبوک پاڼه چې ورته وایي هغه به هم له منځه ولاړ شي. که پرې جوړې وي، داسې نه چې نه وي جوړې بیا خو یوازې همغه ستاسې فیسبوک آی ډي چې د همغه به غیر فعالېږي. او که جوړې وي مثلا ما دلته یو 4 پیجونه زه پرې لرم په دغه آی ډي باندې مې جوړ کړي دي یا زه پکې اډمن یم د دغه صفحو د فیسبوک پاڼو. نو وایي که تاسې غواړئ چې دغه ستاسې فیسبوک پاڼې چې دي چې دا کوم بل نفر یې هغه کې، نو دا تاسې وکړئ چې د دې صفحو یا فیسبوک پاڼو اډمن چې ورته وایي هغه تاسې یو بل څوک مثلا انتخاب کړئ او هغه تاسې د خپل د صفحو یا فیسبوک پاڼو واک چې دی هغې کنټرول یې د هغې په لاس کې ورکړئ. او که نه یې ورکوئ، که یوازې تاسې اډمنان یاستئ نو دې سره به ستاسې صفحې هم غیر فعاله شي. نو موږ فعلا کنټینیو باندې کلیک کوو. کلیک چې مو وکړ دلته موږ نه زموږ د فیسبوک آی ډي پاسورډ غواړي. نو موږ به دلته د فیسبوک پاسورډ انټر کړم یا په ولیکم. فیسبوک پاسورډ لیکلو نه وروسته به کنټینیو باندې زه کلیک وکړم. نو دلته لیکلي دي چې تاسې دغه اکاونټ چې غیر فعالوئ د دې علت تاسې وړاندې کړئ. نو دلته څو ډوله آپشنونه دي یا علتونه دي چې this is temporary, I will be back چې دا موقتي دی، زه به بیرته راشم او زه امنیتي ستونزه لرم یا همداسې یو بل فیسبوک اکاونټ لرم یا همداسې I don't find Facebook useful، ما ته دا ګټور ښکاره نه شو، زه په دې فیسبوک کې ځان محفوظه نه بولم یا خوندي نه بولم، یا I spend too much time on Facebook، ما ډېر وخت په فیسبوک باندې ضایع کړ یا تیر مې کړ. I don't understand how to use Facebook، نو زه نه پوهېږم چې فیسبوک څرنګه استفاده کړم. یا I get too many emails, invitations and requests from Facebook، زه ما ته ډېر ایمیلونه یا دعوتونه همداسې بلنې د فیسبوک له خوا نه راځي. my account was hacked، زما اکاونټ هیک شوی. یا کوم بل هغه کوي مثلا دا وروستی آپشن other please explain further، که کوم بل ځان نه کوم یو هغه لرئ تاسې هغه دلته بیا به په other باندې کلیک وکړئ او نور هلته به ولیکئ چې دا علت مثلا زه غواړم چې فیسبوک مې غیر فعاله کړم. خیر زه به
فعلا this is temporary I will be back دغه لومړني اپشن باندې به کلیک وکړم او بیا به په کنټینیو باندې نو کنټینیو باندې دلته ټیکینګ ا بریک فرام فیسبوک د فیسبوک نه وفا اخیستل نو دلته تاسو یې نه چې اپشنونه خو ډیر دي خیر او په لاندو ټکو به دا ری اکټیویټینګ یور اکاونټ نو دلته لیکلي دي automatically reactivate my account in یعنی اتومات ډول زما اکاونټ یا آی ډي ورته فعاله کوي په څو ورځو کې دلته اپشن نشته دي دلته د یو ورځ اپشن هم شته ستاسې خوښه چې هر څومره ورځ دپاره مثلا چې ترې وقفه اخلئ له فیسبوک څخه نو تاسې دلته ورځې لیکلي تر 7 ورځو پورې لیکلي دي تر 7 ورځو پورې لیکلي دي بیا که تاسې غوښتل چې اتومات ډول د زما فیسبوک اکاونټ یا فیسبوک آی ډي اتومات ډول د فعاله نشي وروستنی اپشن دی ډونټ یا ډو ناٹ ری اکټیویټ اتوماتیکلی یعنی زما فیسبوک آی ډي دی اتومات ډول بیرته نه فعالیږي نو بیا به په دې کلیک وکړئ او کوئ چې نه یو ورځ وروسته د هغه شي بیا په دې 1 ډے باندې کلیک وکړئ لومړنی اپشن چې دی او بیا به په ډن کلیک وکړئ ډن باندې کلیک کول نه وروسته تاسې دغه ستا فیسبوک آی ډي چې دغه یو ورځ وروسته بیرته اتومات ډول فعاله شي نو بیا به په هر څو ورځ چې تاسې انتخابولی شي ما د یو ورځ انتخاب وکړه نوره خو مې تاسو ته طریقه وښودله بیا هغه نه وروسته به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ کنټینیو باندې کلیک کول نه وروسته دلته کنفرم ټمپرري اکاونټ ډي اکټیویشن یعنی دلته وایي چې موقتي ډول چې تاسې د اکاونټ یا فیسبوک آی ډي غیر فعالول غواړئ نو دلته کنفرم تایید یې کوئ که نه نو دلته وایي چې میسنجر یعنی که تاسې غواړئ چې ستاسې میسنجر هم دې سره غیر فعاله اوسیږي بیا خو به په دې کلیک وکړئ او که وایئ نه یوازې فیسبوک آی ډي مې دی هغه میسنجر دې فعاله وي مشکل نه لري بیا به تاسې دې باندې ټک مارک ایسته کوئ او که وایئ چې هو دې سره دې باید زما میسنجر هم هغې غیر فعاله وي نو بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ نو زه فعلا ډي اکټیویټ مای اکاونټ باندې دغه شین ځای باندې کلیک کوم لږ به منتظر پاتې شو چې زموږ اکاونټ غیر فعاله شي دلته ولیکل میلاد صافي از ناو ډي اکټیویټډ نو دا وه د نن ورځې ویډیو که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ